دفاع وزارت نوې وسلې او ټانګونه ترمیم کړي دي. د شهید آفتاب فرقې په دویمې پلې لیوا کې لسګونه نظامي وسایط او یو شمېر وسلې ترمیم شوې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د 221 شهید آفتاب فرقې اړوند دویمې پلې لیوا د تخنیک او توپچي امریت مسؤلینو د دوامداره هڅو په پایله کې 56 ارادي نظامي وسایط او یو شمېر ثقیله وسلې چې په تیرو څو کلونو کې تخریب شوې وي د دوهم ځل لپاره ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. په دغو نظامي وسایطو کې 22 حموي ټانګونه، 22 انټرنیشنل موټر او 7 امبولانسونه شامل دي. همداراز د توپچي امریت له لورې 4 میله زیو، 1 میل سکربیست او 2 د بیم یک دستګاوې هم فعاله او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په بېلابېلو کلي اردوګاو کې د تیر حکومت ویجاړ شوي پوځي وسایط او وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي.